د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان په لومړي ځل انګلینډ ته په لوی توپیر ماته ورکړه. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه ورزشي خبر ته. د 2023 کال د کرکټ نړیوال جام په پرونۍ لوبه کې افغانستان له انګلینډ څخه په 9 منډو لوبه وګټله. انګلینډ د پرونۍ لوبې پچه وګټله او لومړی د توپ اچونې پرېکړه وکړه. افغانستان لوبډلې د 49.5 اورونو له لوبولو وروسته ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 204 منډې وکړې. په ځواب کې د انګلینډ لوبډلې په 41 اورونو کې د 215 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران د افغانستان له لوري لوبه پیل کړه. د 10 اور تر پایه د دواړو افغان لوبغاړو په شریکه له هیڅ زیان پرته 70 منډې وکړې. 21 کلن رحمان الله ګربز د 11 اور په پیل کې خپله 50 بشپړه کړه. انګلینډ چې په نړیوال جام کې له خپلې اتلولۍ دفاع کوي، د روان جام لومړنۍ لوبه کې له نیوزیلینډ ماته وخوړله، خو له دې څو ورځې وروسته یې له بنګلادیش څخه په لوی توپیر لوبه وګټله. دا د نړیوالو جامونو په ټولو سیالیو کې د افغانستان دویم بری دی. دې سره یې 2 مهم پوینټونه ترلاسه کړل. د افغان لوبډلې دا بری به بېله شکه د هغوی په مورال هم ډېر مثبت اغیز ولري، ځکه چې له دې وړاندې خپلې 2 لومړنۍ لوبې بایللې وې. د افغانستان د پرونۍ لوبې یوه لویه ځانګړنه دا وه چې تر ډېره ټولو لوبغاړو په خپلو برخو کې د افغانستان د بری کې ونډه درلوده، چې د دې دوام به په راتلونکو 6 لوبو کې هم بې اغیزې نه وي. د دې ورځنیو لوبو په فارمټ کې لومړی ځل دی چې افغانستان انګلینډ ته ماته ورکوي. د افغانستان بله لوبه د اکتوبر په 13 نیټه چینای کې له نیوزیلینډ سره ده. تر دې دمه په جدول کې هند او نیوزیلینډ د دریو لوبو په ګټلو سره 6 پوینټونه لري او د جدول په سر کې ځای لري. افغانستان د پرونۍ بریا وروسته د وروستي 10 مقام څخه 6 مقام ته پورته شو، چې استرالیا، نیدرلینډ، سریلانکا او بنګلادیش یې شاته پرېښودل. که څه هم د افغانستان پرونۍ لوبه د نړۍ په کچه وستایل شوه او افغانانو ته مبارکیانې ورکړې، خو د افغانستان پخوانیو او اوسنیو سیاسیونو یې په اړه د مبارکۍ کوم پوسټ یا ټویټر نه دی کړی.